د لوړو زده کړو وزارت د مالی او اداري معینو ویل چې د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه د ځانګړي حکم له مخې په شپږو زونونو کې د افتاح او قضا په برخو کې د تخصصاتو ځانګړي څانګې پرانیستل شوي دي چې په همدې موخه په بلخ او کندوز ولایتونو کې د استادانو د ګمارنې لپاره له 52 دیني عالمانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې له ډلې به یې 8 تنه وګمارل شي. تیر کال د مشرتابه په پیرزوینې دغو جامعاتو په خپل فعالیت پیل کړی و. په دې جامعاتو کې د تخصص په الافتاء والقضاء 2 کلن درسونه جریان لري چې سویه یې د عالمیه علیا او یا د دکتورا برابر ده. دغه راز په بلخ ولایت کې د ابو یوسف تخصصي ټولنې رئیس وویل چې یا د تخصصي څانګه له 1 کال راهیسې په بلخ ولایت کې فعاله ده چې دمګړۍ دغلته شاوخوا 40 تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. نن الحمدلله زموږ په افغانستان کې دغه تخصص الحمدلله د ټولو تخصصاتو د جامعاتو نه په ښه صحیح توګه سیرتن او صورتن او زموږ نصاب ډیر قوي. الحمدلله زه 1 کال تخصص 2 سمیستره خلاص شو. اوس فی الحال هغه اول کال طالبان علما چې د افتاء او قضا بخش کې تخصص کوو هم د افتاء درسونه هم د قضا. 2م کال اوس شروع کیږي. د 2م کال هغه اخري کال دی چې دا به پوره کیږي. دا به مفتی او قاضي د دې نه جوړیږي. ورته مهال دغه مرکز مالی او اداري مرستیال هم وویل چې د هیواد د اړتیاو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو زونونو کې تخصصي مرکزونه فعال شوي چې په معیاري امکاناتو سمبال دي. بزرگان امارت اسلامی برای عموم علمای کرام اینمی مثلا تسهیلات را آوردن که در بخش افتاء و قضا اینجا الحمدلله بهترین درس هستند و تخصص کامل اینجا گرفته میشن. د یادونې وړ ده چې په تیرو وختونو کې د لازمو اسانتیاو د نشتوالي له امله دیني عالمان د افتاح او قضا د دورې لپاره بهر ته تلل چې اوس له نیکه مرغه د افغانستان د اسلامي امارت په واکمنۍ سره اړتیا نشته څو د دغې دورې د بشپړولو لپاره څوک بهر ته لاړ شي.